سلامونه ګرانو کتونکو، جدار یوسفزی یم. نن ستاسو سره یو مهمه موضوع باندې خبره کوم او هغه دا په کاناډا کې په قانوني توګه پناه اخیستل یا اسایلم چې ورته وایي د دې څه طریقې کار دی او څنګه موږ کولی شو چې دلته راشو او بیا د قانوني پناه دپاره خپل درخواست ورکړو او هغه منظور شي. که په پاکستان کې کوم ملګري اوسیږي او که افغانستان کې اوسیږي نو د هغو دواړو دپاره یو طریقه خو دا ده چې لکه که هلته د هغو ژوند ته خطره یا څه نور څه داسې خبره نو هلته د یو ان ایچ سی آر کوم دفتر چې کوم دی یو پاکستان کې چې دی هغه اسلام آباد کې دی او زما خیال دی چې په بلوچستان کې هم یو شته او دغسې په افغانستان کې په کابل کې دی او افغانستان خلک پاکستان اسلام آباد ته هم تللی شي دغه دپاره. نو دغه یو ان ایچ سی آر دفتر چې کومې دي هغې کې به خپل اپلیکیشن ورکول غواړي. د دغې په ویب سایټ باندې به تاسو ته دغه بڼه درکړمه. که نشئ کولی داسې نو خپل کیس چې کله تاسو جوړ کړئ نو تاسو وکیل نیوی شئ. د وکیل په ترو باندې هلته خپل کیس فایل کولی شئ که د چا ژوند ته خطره یا سیاسي پناه یا نوره مسله چاته. نو یو طریقه دا ده چې لکه هلته تاسو خپل درخواست ورکئ په دغه یو ان ایچ سی آر دفتر کې او بیا چې کومه کارروی هغه ځای نه کېږي او کله چې منظور شي نو تاسو بیا کاناډا ته یا د یورپ بل ملک ته که غواړئ نو تاسو هلته ایز ریفیوجي بوی شي او هلته تاسو ته ریفیوجي سټیټس میلاو شي. بیا که فرض کې د چا دا نه کېږي او ځینې ملګري هغه کسان چې په یورپ کې دي یا دنیا په نورو ملکونو کې دي نو هغو کو راتلی شي او دا کولی شي. ګوره کم کسان چې په یورپ کې تللي دي او د هغو آلریډي په ریفیوجي سټیټس باندې دي نو دې ته کنونشن ریفیوجي سټیټس وایي. نو هغه بیا په بل ځای کې ریفیوجي ایز ریفیوجي نشي هغه کلیم کولی. د هغې وجه دا ده چې یو ځل دی د هغې ملک نه راوتی دی په بل ځای کې ولا قانوني پناه ورکړې ده نو دی بیا دوباره قانوني پناه نشي اخیستی. خو هغه کسان چې یا پاکستان افغانستان کې دي او یا په یورپ یا نورو ملکونو کې دي خو هغه په ریفیوجي سټیټس باندې نه دي یا په هره لار چې راغلي دي کاغذونه ورسره شته که نشته هر څه چې دي یا په ویزټ ویزه راغلي دي یا نور راغلي دي نو هغه بیا دغه ځای کې یا خو د هغه ځای کې که فرض کې یو ان ایچ سی آر دفتر ته اپلای کوي هغه یو طریقه کار دی او که نه که په ویزټ باندې راتلی شي کاناډا ته راتلی شي یا څوک سپانسر کولی شي یا څه په بله لار اکثر ملګري راشي د امریکا په لار راشي میکسیکو ته راشي یا نور د جهاد نه راشي نو کاغذونه ورسره نه نو د هغې ټولو دپاره لکه دا یو ښه غوره طریقه ده چې لکه که دلته راشي او اکثر ریفیوجي سټیټس د ډېرو خلکو ډیکلاین شي یا ونه شي نو هغو څه غلطیه نه کوي نو په کار ده چې لکه دغه خبره که روانه شي په یو طریقه نو چې تاسو هغه غلطیانې ونه کوئ. کله چې دلته راشئ څنګه چې ما وویل که تاسو سره کاغذونه نه هم او که وي نو هم خو که تاسو راځئ په دې نیت چې یاره موږ ته دی د کاناډا سټیټس ریفیوجي سټیټس میلاو شي نو کله چې دلته تاسو راورسئ نو دلته سی بی اس ای ورته وایي د هغو خپلې دفترې دي کاناډا بارډر سیکیورټي ایجنسي سی بی اس ای هغې دفتر ته به تاسو لاړ شئ خپل کاغذونه خپل کوایف خپل سندونه چې کوم دي هغه به تاسو ټول ویسئ. خو دلته به یو خبره یاده ساتئ او دا د چا کیس چې رغړي په هغې کې دغه دوه درې خبرې داسې چې د هغو کیس بیا ونه شي. د ټول ناول خبره خو به دا یاد ساتئ چې تاسو کم کلیم کوئ تاسو کم فیکټس اینډ فیګرز راغونډوئ لکه اوس تاسو کومه سټوري دا اوریجنل ده یا تاسو جوړه کړې ده هر څه چې ده خو ستاسو چې کومه یو سټوري ده نو پکاره چې هغه تاسو ځان سره ریکارډ هم کوئ په خپل اواز کې او وی هم لیکئ. د هغې وجه دا ده چې دا 4-5 انټروګانې نو که په دې انټروګانو کې ستاسو نه بیا هغه تاریخونه یېري ستاسو نه فیکټس اینډ فیګرز یېري ځکه چې دلته بیا تاسو دا کوم چې سوالونه کوي هغه به تاسو اړی راړئ تاسو به غلطئ پوهېږي چې یاره دا سړی دروغ وایي که رښتیا وایي نو چې یو خو دغه خبره تاسو بالکل رټه کړي چې کومه ستاسو سټوري یا کومه ستاسو خبرئ چې هغه ستاسو بالکل تاسو ته یاد چې بیا غلطېږئ نه. نو دغه سی بی اس ای والا چې دغه یو آفیشل وی تاسو به لاړ شئ هلته به ستاسو کیس وګوري ستاسو فارمونه به ډک کړي او که هغو دا مني په کار ده چې تاسو کیس مضبوطي دا خبره ته اول کومه نو بیا به ومني او هغو به دا هر څه چې ډک کړي او تاسو ته به وایي چې ټیک ده دوی به دغه کاغذونه چې دي ستاسو دا ټول فایل چې دی دا به آی آر بي یا امیګریشن ریفیوجي بورډ دی هغې ته به ولېږي. هلته به بیا تاسو لاړ شئ نو چې هلته کله تاسو لاړ شئ نو هلته به بیا ستاسو دویم انټرویو کېږي هغه بورډ والا به ستاسو نه انټرویو اخلي. په دې ځای کې دا یو خیال ساتئ چې که په دغه ځای کې تاسو په سوالونو کې غلطېږئ یا تاسو مسئله چې یاره
مونږه لکه جواب نشو ورکولی نو په دغه ځای کې تاسو له ټرانسلیټر یا لینګویج انټرپریټر چې ورته وایي هغه هم تاسو له راغواړي نو تاسو ورته وایئ چې مونږ لکه که په ژبه لږ ډېر پوهېږئ هم خو دا ورته وایي چې یاره زه نه پوهېږم په سوال نو ځکه چې سوالونه هغو ډېر تاو کړي غوندې او بیا سړی غلطوي نو کله چې تاسو دا لینګویج انټرپریټر راوغواړئ او هغه ستاسو جوابونه ورکوي نو تاسو به هم دغې خبره ته سوچ کوئ چې آیا ستاسو کومه خبره کوئ هم دی هغه خبره کوي که نه دا خبره بل شان کوي نو که بل شان کوي نو تاسو په هغه باندې یا ستاسو موقف صحیح نه پیش کېږي نو تاسو هغو ته ویلی شئ چې وروره دا سړی چې دی دی زما خبره صحیح نه کوي یا زما خبره داسې نه ده نو ماله بل لینګویج انټرپریټر ونیسئ نو هغه تاسو له بل لینګویج انټرپریټر هم نیوی شي خو دغه ځای کې به هم تاسو ته چې خپله سټوري یا کومه قصه چې ده هغه تاسو ته یاد دی بیا به دوی تاسو له یو BOC ورته وایي BOC بیسس آف کلیم په کوم باندې چې ستاسو سټوري یا ستاسو موقف ولاړ دی تاسو له به یو فارم درکړي او هغې کې به تاسو خپله ټکي په ټکي هغه سټوري چې ده ولیکئ 15 ورځو کې به هغه تاسو هغه سټوري هلته دغې بورډ ته IRB ته جمع کوئ کله چې تاسو دغې بورډ ته دا سټوري جمع کوئ نو هغه به بیا د دې ایوالویشن وکړي او که هغه غواړي نو تاسو ته به ریفیوجي سټیټس درکړي که فرض کا څه مسله پکې یا هغو څه نقطې داسې چې هغو هایلایټ کړي وایي چې په دې وجه ستاسو دغه ریجکټ شو نو بیا په دې کې خپل یو جدا یو اپیل بورډ RAD زما خیال دی RAD ورته وایي نو دغه چې دی د ریفیوجي اپیل ډیویژن دغه RAD چې کوم دی په هغې کې بیا تاسو دا هم په دغې بورډ کې نو په هغې کې به بیا تاسو اپیل وکړئ نو کله چې تاسو اپیل وکړئ په هغې کې نو هغه به بیا ستاسو کیس ریویو کړي دلته بیا دویمه خبره دا ده چې لکه که فرض که ستاسو دا کیس بیا هغو اکسپټ نه کړو نو دریم آپشن بیا ستاسو سره دا دی چې تاسو فیډرل کورټ ته لاړ شئ او هلته اپیل وکړئ دا به دریم او آخري اپیل ستاسو ځینې کیسز کې داسې کېږي چې کله دغه IRB چې دی ستاسو کیس مسترد کړي نو تاسو بیا دغې اپیلینګ بورډ ته نشئ تللی نو چې کله اپیل بورډ ته تاسو نشئ تللی نو بیا به تاسو ډایرکټ فیډرل کورټ ته ځئ ښه اوس په دې کې بیا هغه خبره ده که دغې ځای تاسو نشئ تللی او فیډرل کورټ چې کله لاړئ او هغو فیصله وکړه نو بیا به واپس دې خوا نه رالیږي خو هغو به فیصله وکړي چې یا ستا کلیم کیږي او یا نه کیږي کلیم دې کیږي نو تا ته به ریفیوجي سټیټس میلاو شي که کلیم دې نه کیږي نو بیا به کورټ آرډر کوي وخت به درکوي چې په دې دومره وخت کې ته ملک پرېښودی شي کله چې ته د اپیل بورډ په دغه باندې ذریعه باندې تللی لکه RAD په تور تللی نو بیا چې کله ستا هیرینګ وشي کورټ ستا خبره واوري او وایي چې او دا خبره ټیک ده نو بیا به هغې بورډ ته رالیږي او هغو به تاله دغه سټیټس درکوي ځینې کسان داسې چې لکه هغه اول نه دلته راغلي د هغو سره سټیټس خپلې لیګلي یا اللیګلي بهرحال هر څنګه چې دلته وي او بیا وروسته یو وخت کې وایي چې یاره زه اوس د ریفیوجي سټیټس دپاره اپلای کوم نو هغه به بیا دغه CBSA ته نه ځي خو به دلته بل دغه چې کوم دی ځایونه دي د دفتر دي IRCC ورته وایي انټرنیشنل ریفیوجي اینډ کینیډا سټیزنشپ دا دفتري هغو ته به لاړ شي او دغه طریقه کار به بیا دلته کوي زمونږ یو ملګری نو هغه لکه الریډي په یو ملک کې لکه د پاکستان نه افغانستان کې خپل اسایلم اغوستی او ریفیوجي سټیټس UNHCR په ذریعه اغوستی نو بیا چې کله هغه دلته اپلای کوله موږ وله کوشش وکړو خو ځکه نه کېدو چې څنګه ما خبره وکړه کنونشن ریفیوجي هغه سټیټس د هغه سره الریډي و نو کله چې تاسو دغه کوئ د ریفیوجي دپاره اپلای کوئ خپل ملک نه نو کوشش داسې کوئ چې داسې ملک ته ځئ چې د هغه ځای کې تاسو خوښ شي چې لاړئ داسې ملک ته نه چې د هغې نه تاسو بیا بل ته ځئ ځکه چې بیا تاسو لیګلي تاسو نشي لیږلی د هغې ملک نه دا د دوی خپل یو معاهدې دي نو کله چې تاسو لکه یورپ ته لاړ شئ یا که دغې ملک کې تاسو ریفیوجي سټیټس یو پرې راخیستی نو بیا بل ملک ته کوشش کوئ چې مزه خو کو په داسې طریقه تللی چې هلته تاسو ریفیوجي سټیټس نه نو بیا تاسو ډېر په اسانه دلته راتلی شي او ریفیوجي سټیټس تاسو ته میلاویږي عموما تقریبا په سل کې 90% چې خلکو ته چې دی بلکې د دې نه هم زیات 95 به زه وایم چې په کینیډا کې ورته ریفیوجي سټیټس میلاویږي ځکه چې دلته دې کسانو ته ضرورت هم دی او دوی دومره سختي هم نه کوي خو خبره دا ده چې لکه تاسو غلطي ونه کوئ په دې خپل کم کیس چې تاسو جوړ کړی یا چې تاسو کم فیکټس اینډ فیګرز دي چې هغه څنګه ما خبره وکړه چې د اول نه چې کومه تاسو خبره کړې تاسو ځان سره لیکلي او تاسو راټه کړي چې هر ځای کې بیا هغه خبره کوئ چې بیا یو کیس نه رغړي نو ډېر په اسانه دلته تاسو راتلی شئ مننه